زما افغانستان ستانه زار زار خدای دې تل لاره کمران ستانه زار زار تا مرز روشنایی در رڼا تر پولې شځلند دې تاریخ دې دا وختونو شځلند دې تاریخ دې دا وختونو الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به امید صحتمندی شما شنونده های محترم، برنامه تا مرز روشنایی از رادیو صدای شریعت و رادیو ملی افغانستان به طور زنده آغاز گردید و من محمد فواد محمودی همراه همکار خوبم روحان الله عزیزی با تقدیم نمودن برنامه در خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم. در این برنامه ما موضوعات اسلامی و اجتماعی انتخاب میکنیم و در مورد موضوعات ما هم صحبت‌هایی می داشته باشیم و نظریات و پیام‌های زیبای شما را هم میگیریم که امروز یک موضوع بسیار زیبا، یک موضوع به درد بخورد و موضوع اساسی را انتخاب کردیم که فواید ورزش و اهمیت آن در زندگی ما شماست. انشاءالله در این مورد ما هم صحبت‌های می داشته باشیم و در بخش دوم برنامه هم نظریات و پیام‌های شما عزیزان را می گیریم. شماره های تماس برنامه ما 020 23 10 742 و همچنان 070 23 10 742. جناب همکار محترم، بسیار خوش آمدید. محمود صاحب ډیره زیاته مننه. نو قدرمن اوریدونکو، زما له طرفه هم سلامونه ومنئ په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او صحتمند اوسئ. درنو اوریدونکو، د تل په څېر یو ځل بیا د رڼا تر پولې خپرونه پیل شوې ده. په دې هیله چې خپرونه مو راسره له پیل څخه تر پایه د خوښې وړ وګرځي. درنو اوریدونکو، په نن خپرونه کې به راسره د سپورت ګټو او ترڅنګ به راسره دا چې سپورت په ژوند کې کوم اهمیت لري، نو په همدې اړه به راسره معلومات اورئ. ترڅنګ به تاسو هم خپل نظریات او معلومات له موږ او قدرمنو اوریدونکو سره شریکوئ. نو درنو اوریدونکو، که غواړئ چې په خپرونه کې تاسو هم بیا راسره برخه واخلئ، نو تاسو هم کولی شئ چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې راسره په ژوندۍ بڼه خپل معلومات او نظریات شریک کړئ. نو درنو اوریدونکو، 0 درویشت لاس 242 او ترڅنګ یې 0 درویشت لاس 242 په دواړو غبرګو شمیرو کولی شئ چې په خپرونه کې راسره برخه واخلئ. په همدې اړه مو راسره خپل معلومات او نظریات شریک کړئ. بالکل شنونده های عزیز، ورزش نقش اساسی در صحت ما شما دارد، هم از لحاظ روحی، از لحاظ روانی و از لحاظ صحی فایده های زیاد در زندگی ما شما دارد. امروز ما شما شاهد هستیم که اکثریت هموطنان عزیز ما به امراض گوناگون دچار هستند. کسی مشکل قلب داره، کسی مشکل معده داره، کسی استرس داره، کسی اضطراب داره، کسی فشار خون بلندتر داره، کسی فشار یا قند خون داره و موارد مختلف دیگه هم است که همه وابسته به ورزش کردن در زندگی ما شما و همچنان خوراک هایی که ما شما نوش جان میکنیم وابسته به این موارد هست. اما ما شما سر میزنیم به زندگی کسایی که ورزش میکنن، چقدر در زندگیشان صحتمند هستند. ورزش فایده های اساسی در زندگی ما شما داره، البته ورزش منظم. یکی از فایده های اساسی ورزش همی است که ما شما میتونیم بهتر و آسانتر بخوابیم. خواب و آب هر دوش نعمت الله متعال هست. بدون آب زندگی زیرو تهدید میشه. اما اگر ما شما خواب نکنیم بنده هستیم، نمیتونیم مشکلات خود حل بسازیم، چون یک نعمت الله است، حتما باید خواب داشته باشیم. اما خواب به اندازه کافی، نه که کل عمر خود بخوابیم. و این ورزش کردن به خاطر خواب راحت ما شما بسیار مفید هست.
کسایی که ورزش میکنن استرس، استراب ندارن و در جای خوابشان که میروند بسیار راحت به خواب میروند. که موضوع اساسی ورزش هست. مورد دوم، پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان. امروز اکثریت نوجوانان و جوانان متاسفانه که بیکار هستند، بجای از این که ورزش کنن به فکر مسائل بیهوده هستند، مسائلی که در زندگی به درد بخورشان نیست، مسائلی که باعث از بین بردن زندگیشان میشه، مواردی که زندگیشان تهدید میسازه. اکثریت نوجوانان که بیکار هستند یا نوجوانان یا جوانانی که خود بیکار ساختند به بهانه های این و آن، تلاش پشت کار هم ندارند، درس و تعلیم هم نمی کنند، اینها به مسائل دیگر روی آوردن. جوانان محترم، نوجوانان عزیز، از نشستن با افراد بیهوده و با افراد مزخرف در زندگی چیز جور نمیشه و چیز به دست نمیه. هر یک شما باید هدف داشته باشین و برای رسیدن به هدف مشخصتان تلاش کنین. و جوانانی که از فراغتشان استفاده نمیکنن، ورزش نمیکنن، حتما به مشکلات زیاد مواجه میشن. و از حالات فراغت ما شما باید ورزش کنیم تا صحت بهتر داشته باشیم. کنترل وزن از فایده های دیگر ورزش کردن هست. امروزه که ما شما میخوایم که وزن منظم داشته باشیم، وزن ما شما زیاد نباشه، قند خون نداشته باشیم، شکر نداشته باشیم و سایر مشکلات که هست از او دور باشیم، باید ورزش کنیم. و ورزش در کنترل وزن انسان بسیار مفید تمام میشه. انسان هایی که میخواین وزن منظم داشته باشن باید ورزش منظم داشته باشن. حتی پیاده روی خودش هم در ورزش حساب میشه که ما شما عزیزان باید متوجه باشیم که حداقل روزانه 1 ساعت، نیم ساعت پیاده روی هم داشته باشیم که به درد بخور ما شماست. و کسایی که میخواین اندام مناسب داشته باشن و وزنشان مناسب باشه، ورزش منظم فراموش نکنن. یا طرف صبح ورزش داشته باشن یا طرف عصر ورزش داشته باشن، انشالله به خاطر صحتشان بسیار مفید هست. و مسئله دیگه از فایده های دیگر ورزش کردن به خاطر صحت ما شما، جوان نگه داشتن فکر است. چگونه میتونیم فکر خود جوان تازه نگه داریم؟ با ورزش کردن. وقتی که ما شما ورزش میکنیم، از افکار بیجا و بیهوده دوری میکنیم. مصروف ورزش کردن می باشیم. وقت درگیر ورزش هستیم، چیزهای بیهوده را فکر نمی کنیم، مزخرف فکر نمی کنیم، کی باعث میشه که فکر ما شما جوان باشه. ورزش می تواند به جوان نگه داشتن فکر شما کمک کند. تحقیقات انجام گرفته بر روی همین موضوع ثابت کرده است که با انجام ورزش ها، هر ورزشی که باشه، شما فکرتان جوان میمانه و همیشه فکر شما تازه خواهد بود. از فایده های دیگر ورزش دور کردن کسالت و تنبلی از خود هست. امروز جوانان را ما میبینیم که بسیار تنبل و سست هستند. جوانانی که همیشه تنبلی را عامل از این میدانند که کار نیست، فعالیت نیست، تلاش نمیکنن، پشت کار ندارن. در اصل اینا کسالت دارن، اینا تنبل هستند و این را یک بهانه قرار میتن. پس ورزش کردن کسالت و تنبلی را از ما شما دور می سازه و باعث از این میشه که ما شما بتانیم به اهدافی که تعیین کردیم در زندگی ما به اهداف دست یابیم. و از فایده های دیگرش از پیر شدن زودتر جلوگیری میکنه. هر کسی که ورزشکار هست و ورزش کرده است، ما شما میبینیم که نسبتاً جوانتر مانده. اگر عمرش تا 60 سال و 65 سال هم باشه، اما جوان معلوم میشه. این خودش برکت ورزش هست. ورزش نگذاشته که زودتر پیر شود، اگرچه عمر زیادتر داره، اما تر و تازه و شاداب هست. این از فایده های ورزش است که نگذاشته زودتر پیر شود. پس ورزش کنین تا صحتمند بمانین. و راز اصلی سلامتی بدن انسان ها ورزش کردن منظم در زندگی است که یک تقسیم اوقات منظم ما شما داشته باشیم تا در مورد روزانه ورزش خود بفهمیم که کدام ورزش میکنیم و چقدر بر صحت ما شما هم مفید است. انشاءالله موارد دیگه هم هست، اما نوبت میتیم به عزیزی صاحب که
پیام‌های خود و نظریات خود هم در مورد بیان کنه. بالکل. نو محمودي صاحب دا نو چې په نن خپرونه کې واقعا چې ډیره په زړه پورې موضوع ده، نو په همدې اړه به زه هم له اورېدونکو سره یو څه شریک کړم. سپورت د بدن د حرکت کولو، همدارنګه د ځانګړو مقرراتو پر اساس په قصدي او منظم حرکتونو کې د عضلاتو کارولو له لارې ځانګړې هڅې ترسره کوي، چې د ځینو یادونې تاسو هم وکړل انشاءالله، چې ځینې نقطې ما هم له ځان سره راخیستې دي چې په سپورت برخه کې ډېرې مهمې دي. دا فعالیتونه په مختلفو شکلونو او بڼو باندې راځي چې ځینې سیالي کوي، مثلا هغه سیالي بیا هم د ځینو قوانینو تابع دي او سیالي کوونکي سره یو ځای کوي، او ځینې بیا د فزیکي روغتیا پاملرنې لپاره د ورځني معمول برخې په توګه په منظمه توګه باندې منل کیږي. نو د سپورت ټول ډولونه د بدن د پیاوړتیا او د مزاج د ښه کولو کې مرسته کوي. دا چې په ژوند کې کوم اهمیت لري، راځي چې دې برخې ته ورشو. لومړی هم په رواني برخه کې که تمرین ستاسو په ځان باندې باور او اعتماد زیاتوي، دا د ستړي کېدو پر ځای باندې د ګټورو شیانو سره ستاسو وړیا وخت ډکولو عالی لاره ده، یعنی بهترینه لاره همدا ده. د دې ترڅنګ د خوښۍ او ساتیرۍ احساسات راوړي او ستاسو ژوند ته لیوالتیا زیاتوي. دا د رواني ناروغیو خطر هم کموي، په شمول د مثلا مخکې هم چې محمودي صاحب ورته اشاره وکړله چې هغه هیوادوال چې خصوصا بیا د ژور خفګان ناروغي لري، ترڅنګ د سپورت له لارې تاسو د ځان د ډیسپلین مهارتونه دوی ترلاسه کوي، همدارنګه زده کوي چې څنګه د رواني فشارونو ښه کنټرول کړي، او همدارنګه چې دوی ورسره مخ دي. برسیره پر دې بیا تمرین د خوب د ستونزو په لرې کولو کې هم مرسته کوي او د منفي انرژي ضایع کوي. نو همدارنګه درنو اورېدونکو، دا چې په همدې اړه بیا هم په فزیکي بڼه باندې کوم اهمیت لري، تمرین کول نو بیا د عضلاتو ځواک لوړوي او د بدن مو هم مناسب او راښکونکی کوي. البته نو په همدې کې د وینې د صحیح جریان همدارنګه مؤثره میتابولیزم ملاتړ کوي، ترڅنګ د اشتها هڅولو لپاره هم د صحیح خوړلو لپاره لیوالتیا هم زیاتوي. همدارنګه فزیکي فعالیتونه د غوړ راټولولو سره هم مبارزه کوي، کوم چې د صحیح وزن ساتلو کې مرسته کوي. موږ تاسو په ټولنه کې ګورو درنو اورېدونکو چې اکثره خلک له ډیر وزن څخه هم شکایت کوي، نو دا یې تر ټولو بهترینه لاره ده. دا د یو شمېر ناروغۍ لکه د زړه ناروغۍ، د وینې لوړ فشار، سرطان، شکرې او همدارنګه په همدې نورو ورته ناروغیو په مخنیوي کې هم مهم رول لري. نو ترڅنګ تمرین هم هډوکي پیاوړي کوي او انعطاف زیاتوي، چې د هډوکو د ستونزو خطر کموي. سربیره پر دې دا د معافیت سیستم پیاوړي کولو کې مرسته کوي او د عمر لرونکو نښو لکه چې هغه هم د الزایمر دي، همدارنګه نورې ناروغۍ دي، د څرګندېدو مخه نیسي. دا چې په ذهني کچه باندې سپورت کوم اهمیت لري، نو ورځو دې برخې ته د سپورت تمرین د ذهن وړتیاوې لوړوي، چې د ذهن په لوړتیا او پورته کولو کې مرسته کوي. په ځانګړې توګه په ټولنیزو رواني اړخونو کې دا په ګټور ډول د دماغ فعالیت هڅولو سره هم حافظه پیاوړې کوي. همدارنګه دا د مشاهدې وړتیا ته وده ورکولو او د شعوري غبرګون زیاتولو سربیره نور ګټې هم لري، چې دا د تمرکز لوړولو او د اړخ مسالو سربیره د بوختیا کمولو هم مرسته کوي. نو درنو اورېدونکو، دا د زده کوونکو د اکاډمیک فعالیت لوړولو کې هم مرسته کوي او په اکاډمیک ژوند کې د ستړیا او معمول ستونزې حل کوي. همدارنګه په ټولنیزه کچه دا چې د سپورت کوم اهمیت لري، کومې ګټې لري، راځو دې برخې ته. نو د سپورت فعالیتونه هم د نوي او ژورو ملګرتیا رامنځته کولو کې مرسته کوي او د افرادو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي. دا دوی ته د مثبتو ځانګړتیاو سیټ هم چمتو کوي، لکه صبر کول، په ځان باندې باور زیاتول، لیوالتیا، همدارنګه د ټیم مشرتابه، برداشت او داسې نور. د سپورت په تمرین کولو کې هم ځینې اصول او قواعد چې د فرد ژمنتیا ده هغه ته درس ورکوي چې په عمومي ډول قوانینو ته احترام وکړي. همدارنګه سپورتي فعالیتونه هم د ناوړه عادتونو لکه سګریټ څکولو، همدارنګه د جرمونو او غیر اخلاقي کړنو په کمولو کې بیا نو بیخي ډیر زیات مهم رول لوبوي چې د تفریح په پایله کې رامنځته کیږي. همدارنګه دا فعالیتونه بیا د ورځې د
د ژوند د فشارونو په پایله کې د فشار کمولو لارې د کورنۍ اړیکو په پیاوړتیا کې هم مرسته کوي. نو ترڅنګ د شکرې ناروغانو لپاره بیخي ډیر زیات د اهمیت وړ دی چې د سپورت فعالیتونه بیا د سالم ژوندانه یو مهمه برخه ده، ځکه چې په ځانګړې توګه د شکرې ناروغانو لپاره دا فعالیتونه د وینې د شکر کچه کنټرولولو کې مرسته کوي. همدارنګه د اوږدې مودې لپاره د طبي درملنې اړتیا څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د تمرین له لارې د شکر ناروغي خلک کولی شي د وینې د شکر کچه راټیټه کړي او وزن هم په مؤثره توګه کم کړي چې مخکې مو هم ورته یادونه وکړه. ترڅنګ درنه اوریدونکو د تمرین د مهمو ګټو څخه څېړنو ښودلې چې دواړه باید د مقاومت تمرینونه دي. نو د دې ناروغۍ اخته کسانو لپاره د وینې د شکر د مجموعي کچې په کمولو کې لوی رول لوبوي. همدارنګه سربیره پر دې څېړنې ښودلې چې دا تمرینونه کولی شي انسولین ته د بدن عکس العمل ښه کړي، په ځانګړې توګه د چاغو او لویانو یعنی هغه کسان چې لوی عمر دي په منځ کې چې د شکر ناروغی خطر لري. بالکل شنونده خوی عزیز، تأثیر ورزش بر ابعاد روحی و اجتماعی انسان. از دیگر فواید ورزش تأثیر مطلوب بر روح، روان و شخصیت اجتماعی هر فرد است. انجام فعالیت‌های بدنی یکی از بهترین راه‌های کسب احساس خوب در طول روز است. وقتی ورزش میکنید خود را از همه تنش‌های روزانه، هم استرس‌هایی که به شما وارد شده و هم فشارهای روانی میرهانید، چرا که در حال ورزش کردن با ترشح اندروفین از مغز شما احساس آسودگی خاطر و آرامش میکنید. همچنان ورزش خون بیشتر را به مغز میرساند. وقتی که اکسیژن خون بیشتر شود، رفتار و اخلاق افراد نیز بهتر می شود. ورزش سطح نمک را در مغز پایین می آورد و باعث بهتر شدن کیفیت خواب می گردد. ورزش باعث ترشح ماده به نام مورفین می شود که باعث نشاط و شادابی افراد خواهد شد. در ضمن ورزش توان بدنی و تقویت عضلات را به همراه دارد. ورزش باعث تناسب قد و وزن و کاهش چربی های مضر در بدن می شود. از طرف دیگر با ورزش کردن بدن مقاومت تر می شود و از ورود میکروب ها به آن جلوگیری می شود و مواد زائد و مسموم حاصل از غذاها از بدن دفع می گردد. افراد در انواع ورزش ها با ابراز احساسات ناخودآگاه تلاش خود را برای تسلط بر موقعیت های ناخوشایند انجام می دهند. ورزش انسان را قادر می سازد تا بر شرایط نامساعد تسلط یابد. ورزش باعث می شود تا تمایلات فردی تحت تأثیر خواسته های گروهی قرار گیرد و افراد کم مهارت و ضعیف حمایت شوند و روابط خوب انسانی رشد می یابد و روحیه انصاف و عدالت و ادب و احترام به قوانین در افراد شکل می گیرد. تمرینات سبک و کم فشار ورزشی باعث تقویت سیستم دفاعی بدن می شود. اما ای که ورزش با افسردگی چه ارتباط دارد؟ هم می خواهیم که در این مورد معلومات داشته باشیم. مطالعات نشان می دهد که ورزش می تواند افسردگی خفیف تا متوسط را به همان قدرت داروهای ضد افسردگی درمان کند، البته بدون عوارض جانبی. ورزش به دلایل مختلف یک دشمن قدرتمند برای افسردگی است. مهمتر از همه باعث ایجاد انواع تغییرات در مغز از جمله رشد عصبی، کاهش التهاب و الگوهای فعالیت‌های جدید می شود که احساس آرامش و تندرستی را ارتقا می بخشد. اما بهتر است این هم بدانیم که ورزش با اضطراب هم ارتباط دارد. ورزش یک ورزش درمانی ضد اضطراب طبیعی و مؤثر است. ورزش تنش و استرس را تسکین می بخشد، انرژی جسمی و روحی را تقویت می کند و با آزاد شدن اندروفین تندرستی را تقویت می کند. هر چیزی که باعث حرکت شما شود می تواند کمک کننده باشد، اما گر جای حواس پرتی را به تمرکز بیشتر بدهید منفعت بیشتر نیز خواهد برد. به عنوان مثال سعی کنید به احساس تماس پاهایتان با زمین هم توجهی داشته باشید. به این معنا که شما پیاده روی می کنید، این خودش هم تأثیر بر استرس و اضطراب شما خواهد داشت. و یکی از انواع ورزش کردن پیاده روی است
که نسبت به پیاده‌روی کم تفاوت دارد. ورزش و استرس. آیا تا کنون متوجه شده اید که حس بدنتان در هنگام استرس چگونه است؟ ممکن است در ماهیچه ها، بخصوص ماهیچه های ناحیه صورت، گردن و شانه ها احساس گرفتگی کنید و درد شانه هم داشته باشید که همه استرس نامیده می شود. اما ورزش می تواند از استرس جلوگیری کنه به شرطی که ما شما ورزش منظم داشته باشیم. شنونده های عزیز، در چوکات اسلام و شریعت اسلامی ورزش کردن بر ما شما اجازه داده شده، اما از خود قوانین داره. ما شمایی که ورزش میکنیم باید قوانین ورزش هم مراعات داشته باشیم. هر ورزش را که ما شما دوست داریم به خاطر صحت ما شما مفید است. اگر فوتبال هست، اگر والیبال است، اگر کرکت است، اگر بازی های رزمی است، تکواندوس، کونفوس و در پهلوی از اگر پهلوانی هست، مطابق به چوکات اسلامی و شریعت اسلامی ما شما باید ورزش داشته باشیم. با این معنا که ورزشی که ما شما میکنیم در وقت نباشه که ما شما باید به عبادت مصروف باشیم. وقت نماز ما شما را نگیره، وقت عبادت ما شما را نگیره، وقت کارهای خیر و حسنه ما شما را نگیره. و بهترین وقت ورزش کردن اوقات صبح و عصر هست. وقتی که ما شما جماعت در نماز صبح میخوانیم، وقت کافی به خاطر ورزش کردن و پیاده روی داریم. اگر ما شما نماز نخوانیم و ورزش کنیم، این مناسب نیست. بهتر است که هم فرایض انجام بتیم، هم سنت ها را انجام بتیم، هم واجبات انجام بتیم و در پهلوی از او به خاطر صحتمندی خود ورزش کنیم، چون که میگن عقل سلیم در بدن سالم هست. کسایی که ورزش میکنن، کسایی که تمرین منظم دارن، صحت و صحتمندیشان نسبت به کسی که تمرین نداره، ورزش نداره بهتر است. و ما شاهد هستیم و دیدیم ورزشکارایی که به شکل منظم تمرین و ورزش میکنن صحتمندی بیشتر دارن و همیشه صحتمند و تر و تازه میباشن. بله درنو اوریدونکو، ځینې هغه فعالیتونه چې د ورزش لپاره غوره دي، لومړی هم دا چې غوره ده چې د ساعتیري فعالیتونه غوره کړئ چې خپل ځان ساتئ. دوهم هم دا سپارښتنه کیږي چې هره ورځ د 10 دقیقو لپاره د تمرین موده په 10 دقیقو کې وشي. بل هم دا مهمه ده چې په تدریجي ډول د تمرین وخت او شدت زیات کړئ. دا باید تل د تودوخې تمرینونو سره پیل شي. بل هم د وزن له ترلاسه کولو کې د تمرین اغیزمنتوب ډاډمن کولو لپاره د انرژي شمیر باید هم زیات شي، په داسې حال کې چې د منظم تمرین مهالویش سره تړاو لري. بل هم درنو اوریدونکو، دا د هغه چا لپاره دی چې سپور تمرین کوي، د هرې روزنې ناستې او همدارنګه تر وروسته لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره وقفه واخلئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې د روزنې وختونه باید په اونۍ کې له 3 څخه زیات نه وي. د اصلي تمریناتو پیل کولو د مخه د 10 څخه تر 15 دقیقو لپاره د ځان تودوخې او یا هم د ځان ګرمولو تمرینونه ترسره کول اړین دي. دا سپارښتنه کیږي چې د سپک وزن سره پیل کړئ چې په اسانۍ سره پورته کیدی شي او د وخت په تیریدو سره وزن په تدریجي ډول لوړ کړي. ورزشکاران اړ دي چې په تجهیزاتو کې لیست شوي د خوندیتوب لارښوونې بیا کتنه وکړي او د روزونکو لپاره سره اړیکې ونیسي ترڅو پوه شي چې څنګه تجهیزات په سمه توګه وکاروي. د ورزشکارانو لپاره دا غوره ده چې د وزن په پورته کولو کې پر مهالویش ژور تنفس وکړي او همدارنګه د بیرته راګرځېدو پر مهال هوا تنفس کړي، کوم چې د میتابولیزم سره مرسته کوي، همدارنګه د انرژي تولید ښه کوي او زیان کموي. نو دا هم ګټه لري چې د وزن په پورته کولو کې پرته د تمرین کولو شمیر څو ځله زیات کړئ ترڅو برداشت لوړولو لپاره. دا سپارښتنه کیږي چې تمرینونه متنوع کړي ترڅو د عضلاتو لوی ګروپونه حرکت وکړي، په شمول د سینې عضلات، لاسونه، اوږه، هډوکي او پښې، په داسې حال کې چې په پام کې نیولو سره د عضلاتو واحد گروپ باندې تمرکز مکوي. بالکل شنونده خوی عزیز، قدر صحت و صحتمندی را از کس پرسان کنین که خدای ناخواسته در شفاخانه ها بستر هستند و مریض هستند و بهتر است که متوجه صحت خود ما شما باشیم و ای که ما شما صحت داشته باشیم و صحتمند بمانیم یگانه راهش ورزش کردن است و ورزش بهترین دارو یا دوا به خاطر
صحتمندی ما شماست که آثار جانبی هم نداره. هر ورزش را که انجام میتین به خاطر صحت شما مفید هست. شنونده های عزیز، انشاءالله در بخش دوم برنامه نظریات و پیام‌های شما را در مورد ورزش و نقش ورزش در صحتمندی ما شما می داشته باشیم. شماره های تماس برنامه ما 020 23 10 742 و 070 23 10 742. اما در این لحظات از برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم، زود برمیگردیم. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له پزړه کې بدی مینا احترام مجاهدا دبرو اسملو تبدی پامی مجاهدا. مجاهد وروره، نژاد، قوم، سمت او ژبپالنه هغه مهلک امراض دي چې د مسلمانې ټولنې د هلاکت او بربادۍ سبب ګرځي او له هیڅ یو مجاهد سره نه ښایي چې د دغو عصبیتونو نه راپورته کړي. له حضرت جابر رضی الله عنه څخه روایت دی چې موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یوه غذا کې وو. د یو مهاجر او انصاري صحابي ترمنځ شخړه راغله. انصاري انصارو ته غږ وکړ او مهاجر له مهاجرینو د مرستې غوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا قصه واورېده ویې فرمایل په تاسې څه سوي دي چې د جاهلیت نارې وهئ؟ هغوی ورته وویل یا رسول الله یو مهاجر صحابي یو انصاري صحابي وواهه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا د عصبیت نارې پرېږدئ ځکه دا بوینې او مردارې دي. د دې حدیث روایت متفق علیه دی. پزړه کې بدی مینا احترام مجاهدا دبرو اسملو تبدی پامی مجاهدا. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. بیا هم ستړي مشئ قدرمنو اورېدونکو، ورسېدو د رڼا تر پولې خپرونې دوهمې نیمایي ته په دې هیله چې خپرونه مو راسره تر دې دمه د خوښې وړ ګرځېدلې وي. نو درنو اورېدونکو، لکه څنګه چې د په پیل کې مو یادونه کړې وه چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به تاسو هم راسره خپل معلومات او نظریات شریکوي. نو هغه قدرمنو اورېدونکي چې غواړي په خپرونه کې راسره برخه اخلي، کولی شي چې 0 درویشت لاس 242 او ترڅنګ 0 درویشت لاس 242 دواړو غبرګو شمیرو کولی شي چې خپرونه ته راشي او په خپرونه کې راسره برخه واخلئ. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام محمود صاحب او عزیز صاحب ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. محمدی صاحب بسیار خوش آمدی. جوړ شي محمود صاحب، والله کامیاب لره. الله دا خدمات خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځو او دا زحمت واسه ډېر ښه. الله جل جلاله تاسو ته موږ ټول ته عمل پنیر کو. الهی امین. سره تاسو موضوع ډېر ښه دی، ورزش موضوع انتخاب کړئ. ورزش خو رښتیا ښه شی د تعلیم د اسلام د دین د دین د فطرت ته دا چې څنګه چې انسان خو هیڅ تقاضا دي رب العالمین هغه په طریقه د جایز باندې اجازه ورکړي چې په جایز طریقه باندې لکه یو لغونه ورزش ته ورزش الله جل جلاله د انسان لپاره چې په جایزه طریقه باندې پروا کړه. دا چې ورزش د هغه د تعلیم دروازه بند نه کړي، د عبادت طرفه او د عبادت نه پاتې نه کړي، د مسلمان سره له همکاري نه پاتې نه کړي. ولې ورزش چې کوو ورزش خو څه جایز ده په ټولو د صحابو په اثارو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ستاسو ورزش هغه باندې څنګه څنګه خپل د ورزش څنګه څنګه فرمایي جامه وکړي چې دا کار کول د دې تر نه هدي کارینه کار خپل یو ورزش نه کول پیاده ته کې زړه کول کوي خپل څه کار ډیر ما جاره کوي خدا منډه کوي دا ورزش ده.
ورزش دا د دې چې نه لکه کرکټ بعضې لوبې کوي د هغه هم دي لوبې جایز دي بالکل چې نه لکه دا لوبه دا خلک ټول ناست دي په دا چې څه کوي چې دوی خو پکې مشغولې وي د عبادت طریقې فکر نه وي همداسې هغه څوک هم مستردین دي دوی نه مونځ پاتې دي د جمعې مونځ بیا دا ټول خلک راټول دي چې موږ چې دا جمعه رخصتي ده چې تعلیم نشته ده معلم هم نه وي ملا هم را اندازه چې علما ورته ناست دي یو جمعه مونځ درته سره ورته ګوري والحمدلله خو امارت اسلامي ده چې ورجا په امارت اسلامي نه اول داسې ډېرو وخت کې نور اوقاتو کې مونځ جمع تللي وي مونځ پاتې شوی وي ماشومان چې کرکټ میدان ته ماشومان تللي دي چې یو لږ دې لپاره دا مکتب سره داسې وي کرکټ میدان ته پکې شي ټول ځای ته سره شي او مکتب نه راغله ته ټول څه تاسو دې صحیح دا ورزش دی او چې ورزش څه ده او تعلیم دروازه بند نه شي تعلیم لپاره د ماشومان لپاره دا زهر قاتل دي دا څنګه کوم ځای ته تعلیم دروازه ته په ستاره وخت دي یا د کورنۍ وظیفو ته پرېږدي دي یا د تعلیم هغه رسمي دندې ته پرېږدي د دې لپاره هغه د سنوالو لپاره چې دا ودې د دې فارغ اوقات او دا د دیني عبادت لپاره چې ترمنځ فرمایي الا عمل اعمال بالنیات درمدا د اعمال کو پرېت کول مقصوده چې عبادت کې دې ته تعالی جل جلاله چې د دې هغه ورزش کوي ورزش دې لپاره کوم صحت ولرم د مرز وکم د صحت ولرم د حج لازم د صحت ولرم جهاد وکم د صحت ولرم جمع تلاشم د صحت ولرم درس او تعلیم وکم دې موږ باید تاسو په هغه اوقات کې فارغ یا الله جل مجده عبادت باندې چې تعلیم دروازه باندې کی ورته جایز او په خلیت باندې کو اول چې موږ یې پاتې کړی نو ته چې موږ د دې خاص یا الله رضا یا الله د عبادت کول هم ورته هم خرما او هم ثواب هم خو ورته شي د تحدث کوي هم یا الله جل جلاله راضي الله زموږ وحمد دې تاسو ته او دې چې وخت نه سم الله جل جلاله په صحیح طریقه د صالح طریقه باندې جایز امور دي اراد موږ ته وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بخیر سلامت باشیم. محمدی صاحب واقعیت که پیام‌های زیبا را با ما شنونده‌های عزیز ما شریک ساختین. السلام علیکم و رحمت الله. برادر نهایت گرامی خود حضرت اوجان محمودی صاحب سلام احترامات خدا براتون میرسانم. و علیکم السلام و رحمت الله. فقط یک کلمه گپ میزنم صاحب. هر کس که ورزش میکنه در نیم ساعت یک ساعت یا ساعت برای خود خدمت میکنه. بله. از تمام وجودش صحتمند و خوب میباشه صاحب. خداحافظ ناصرتان صاحب. دیگه پراتی زیاد نمیکنم صاحب. یکان دو ساعت وقت زیاد میگیرن صاحب. بخیر باشین، سلامت باشین سلطانی صاحب گرامی. واقعیت که ما قبلا گفتم که عقل سلیم در بدن سالم هست. به این معنا کسایی که ورزش میکنن، کسایی که صحتمند هستند و کسایی که قدر صحت خودم میفهمند. امروزه بسیاری از هموطنان عزیز ما شکایت دارند که بیشترین سرمایه‌شان به خاطر تداوی صحتمندیشان صورت میگیره. چرا هموطنان عزیز؟ بهترین راه ورزش هست. ورزش کنید، صحتمند بمانید. اما بازم میگیم هر کار وقت مشخص داره. وقت ورزش کنید که باعث از این نشه که وقت کارهای دیگر ما شما را بگیره، وقت عبادت ما شما را بگیره، وقت کار خیر ما شما را بگیره، وقت خواب بگیره. منظم هر چیز از خود وقت داره و در وقتش باید ما هم ورزش داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سلام به شما و تمام همکاران شما. شما خوب هستین؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. قاری صاحب گرامی بسیار خوش آمدی، صفا آوردی. تشکر از شما از برنامه زیباتان. امروز موضوع برنامه در روی چی هستند؟ امروز کاملا یک موضوع متفاوت، ورزش و چی نقش بر صحتمندی ما شما دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. ورزش یعنی ارزش قائل شدن بر جسم و بر حرکت بدن بر روزمره زندگی قائل شدن. ما 5 وقت نماز را میخوانیم. هدف است که نماز ما عادت معنویت دارد یا خاصیت معنویت دارد، در اخرویت فضیلت دارد و خوبی های دارد. یکی از فرایض الهی هست 5 وقت نماز ما. ما زیادی رکوع و سجود و خود خم میکنیم،
قیام داریم، قعده داریم، رکوع داریم، سجود داریم. اینا همش فضیلت خاصی دارد در قرآن کریم، در احادیث درباره نماز و درباره خشوع و رکوع. اما با انسان هم یک نوع ورزش هم هست. از لحاظ دید جسمی فکر بکنیم، ورزش هست. کسایی که ورزش میکنن از لحاظ صحت بدن، از لحاظ فکری، از لحاظ روحی، اینها آرام دارن. حالا پیش دکتر سیوان که بریم میگن که شما کسایی که مرض دیابت دارن یا مرض قند بالا دارن یا فشار بالا دارن یا لحاظ تکلیف گرده یا لحاظ تنبلی، از لحاظ میکروبی خون، دکتر سیوان میگه بعد از نماز صبح حداقل 15 دقیقه یا 20 دقیقه شما پیاده‌گردی و دوش حرکت داشته باشین. ورزش چند نمونه ورزشی داریم، اما دکتر سیوان باید توصیه میکنه شما بعد از نماز صبح حداقل نیم ساعت یا 15 دقیقه 20 دقیقه شما حرکت داشته باشین، حرکت بدن داشته باشین. این هم ورزش است. ورزش، کسی که ورزش میکنه همیشه در صحت از او سلامت دیده میشود، در بدن از او، در جسم از او، در فکر و روح و روان از او یک نوع سلامتی احساس میکنه، یک نوع شادمانی احساس میکنه. کسایی که ورزش میکنن از مرضهای گوناگون محفوظ میمونن. در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قبل از اسلام کسی می آمد به نام دکتر، اونجا 6 ماه 1 سال تداوی میکرد و دوای خود به فروش میرساند و با جیب خود پر از پول و پیسه میکرد و باز میرفت. زمانی که پیغمبر خدا مبعوث شدن، صحابه یارای پیغمبر دکتر سیوا آمدن 6 ماه 1 سال که موندن، چیزی گپی نیست، مریضی هم نمیآید. گفت شما چه هم مردمی که مریض نمیشین، شما با دکتر نیاز ندارین. گفت ما یک کسی هست که از دکتر هم بالاتر از فکرش، ذهنش، راهنماییش از دکتر هم بالاتر از وقتی که با اوشش برخواست داریم ما مریض نمیشیم. این کسی که ورزش میکنه صحت بدن از هر لحاظ او محفوظ میباشه. برنامه خوب و یک موضوع خوبی را پیشکش کردیم. ای کاش که همه جوانا، رشته پیدا، همه ای ورزش بعد از نماز صبح حداقل هیچ کاری نمیتونن، ولی علما پیاده روی کنن، استادا رو میبینیم بعد از نماز صبح میرن کلاب کار میکنن، بله اوش دارن بعد از نماز صبح. خیلی دوستای دارن که بعد از نماز صبح میبرن، نتیجه خوبی داشت. بله، تشکر از موضوع خوش. با خیر باشین. تشکر میکنیم قاری صاحب محترم از نظریات و پیام‌هایتون. تماس دیگه میگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ستړي مشهدواران همکاران، مننه ورور، ستړی مه ښه راغلاست. جواب محمد عمر احمدی احمدي صاحب مننه چې په خپرونه کې مو را سره برخه اخیستې. ښه راغلاست درته وایو. خدای پاک دې صحت درکړي. په دې څه موضوع مو ټاکلې ده، هم ټاکلې ده. مهرباني ستاسو نظر اورو. زما نظر خو دغه دی، موږ الله جل جلاله د لپاره د عبادت لپاره ورزش دی. موږ چې د سهار له خوبه راڅېږو او دس وکړو، مخ پر جومات ولاړ حتی پرېږدو راځو، دا زموږ دپاره ورزش دی. حتی لمونځ کول زموږ دپاره ورزش دی. نو دغه کم کسان چې د سهار لمونځ کوي ته یقین وکړه چې هغه سره څه دی تنبل یې، هغه دغه یې بدن باره نه خپل په ژوند پوهېږي نه خپل په زندګي پوهېږي. او کوم سړی چې سهار لمانځه جومات ته ځي او تر جومات څخه خپل کور ته راځي او هلته د الله اطاعت کوي، دا د ده بدن دونې سپکوالی ورکوي. ورزش دی چې ورزش نشته. نو هر انسان باید څه وخت لمونځ په جمع باندې وکړي، دا د ده دپاره ورزش دی. د ده د بدن د سپکوالی دی. او چې چېرې لمونځ په جمع نه کوئ او بس د خوبه راچېرستئ بس کښېنه ډوډۍ وخوره، نو د ده بدن په ډېر دروند وي، دی به ډېر پریشان وي، دی به ستړی وي، دی به ستومان وي. زما یو پلار دی نبي صالح دی، یعنې دوی هغه ساعت تلاوت وکړي، له هغه سره ولاړ شي چې خپل په مخ کې ګرځي، بیا چای خلاص شي، بس پنځه کار کوي. او شکر الحمدلله د نبي صالح دی ډېر صحتمند دی. یو کوم سړی چې دا خلک بیا څه وایي ولا پلانې سره باندې کار کوي، نه هغه د دې دپاره کار نه کوي، هغه د خپل صحت دپاره کار کوي. نو هغه سړی چې کوشش وکړي پنځه وخته لمونځ په جمع کې خپل لمونځ پوره وکړي، دا خیلی د ده دپاره ورزش د صحت برابر وي. ډېره مننه کور مو ودان.
مننه له ګران اورېدونکي نه چې په خپرونه کې را سره برخه اخیستې وه. واقعا درنه اورېدونکو چې ښایسته او په زړه پورې پیغام اورېدونکو ته درلوده. بیا هم بالکل انشاءالله تماسا را میگیریم، اما بعد از وقفه در این لحظات از برنامه میریم یک وقفه کوتاه میگیریم. بعد از وقفه با ما باشید. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. حضرت نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه فرمایي مونږ د امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه په مجلس کې ناست وو او هغه ته شاوخوا مهاجرین او انصار ناست ول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل دا راته ووایاست چې که زه په کوم کار کې سستی وکړم تاسو به ما سره څه کوئ؟ صحابه کرام د ادب په خاطر چوپ وو. امیر المؤمنین خپل خبره 3 ځله تکرار کړه. نو حضرت بشیر ابن سعد رضی الله عنه ورته وویل که تاسو کارونه سم اجرا نه کړئ موږ به تاسې داسې سیده کړو لکه څنګه چې غشي سیده کیږي. دلته نو امیر المؤمنین د الله جل جلاله حمد ووایه او 3 ځلې وویل تاسو اوس د امیر المؤمنین د مجلس وړ یاست. همدارنګه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ محمد بن مسلمه رضی الله عنه ته فرمایل ما څنګه مومه؟ هغه یې د ټولو کارونو ستاینه وکړه او په پای کې ورته فرمایل خو که تاسو کاږه شوئ او کارونه مو سم نه اجرا کول نو موږ به تاسو د غشي په شان سیده کړو. امیر المؤمنین وویل الحمدلله چې زه د داسې خلکو امیر کړی یم چې که زه کوږ شم سیده کوي مې. درنو اوریدونکو له دې پیښو څخه دا خبرې څرګندېږي چې د اسلامي نظام حاکمان باید همیشه محاسبې ته حاضر وي. بل د اسلامي نظام حاکمان باید د ځان لپاره داسې مشاورین وټاکي چې د هغه عیبونه او کمزوري ورته په ګوته کړي. داسې مشاورین نه چې ټوله ورځ یې کاذبه ستاینه کوي او غلطیانو ته توجیهات کوي، ځکه دا کار حاکمان غافله کوي چې زیان یې اسلامي نظام او رعیت ته رسیږي. او بل دا چې خلک باید خپل حاکمان محاسبه او اصلاح کړي. دا یې حق او مسؤلیت دی چې اصلاحي سالمې نیوکې مشورې او وړاندیزونه ورته وکړي. له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك. بیا هم ستړي مشه قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې بیا هم هغه اوریدونکو ته خراغلاست کوم چې را سره اوس مهال په خبرونه کې وځي شوی دي او رڼا ترپول خبرونه را سره په مینوري. نو درنه اوریدونکو بیا هم کولای شي چې په خبرونه کې تاسو هم را سره خپل نظریات شریک کړئ چې د خبرونه موضوع هم سپورت او د سپورت ګټي او فواید دي. نو 0 درويشت لاس وسو 2 ترڅنګ 0 درويشت لاس وسو 2. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب شاهین صاحب محمدی صاحب دغه کسان چې هغه ډول خپل سلامونه او احترامات ته وړاندې کوي. وعلیکم السلام و رحمت الله. الله تعالی د البقره سورۃ یاسین د سورۃ کې مهرباني فرمایي ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. انشاء خدای مینه کوي د توبه ویستونکو سره او د پاک ساتونکو سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نظافت پر رابطه ویلي چې نظافت د ایمان نیمه برخه ده چې تر څو ځان پاک وساتي یعنې لومړی به د ایمان او بیا به د صحت خاوند شي. بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که غواړئ چې تاسې د خدای رضا ترلاسه کړئ نو همیشه خپل طاعت او عبادت او ذکر او د قرآن د تلاوت وروسته د حرکتونه وکړئ، خصوصا دغه د پسرلي شپې ورځې چې خدای پاک موږ تاسو سره نصیب کړي دي. په دې ورځو کې موږ اعظمي ګټه پورته کړو، ځکه که چېرته موږ خاص ډول په سهار کې په مازدیګر کې چې خېټه مو ډکه نه وي په تشه خېټه باندې ورزش وکړو، نو اسمان به زموږ
وجود خوشحاله یا د خوشحالۍ احساس وکړو روح به زموږ د خوشحاله وي او د خفګان نه به لرې خدای موږ تاسو وساتي نو الله پاک دې موږ تاسو د دې نعمت را په برخه کړي چې همیشه ځان په حرکتونو په ورزش کې وساتو ځکه دا ورزش د صحت باعث ګرځي ځکه هغه وخت موږ ښه صحت پیدا کړو چې په یو منظم تقسیم اوقات سره خپل دغه ورزشونه کول هغه منظم کړو ځکه چې چېرته موږ ورځ په ورځ دغه ورزش خپل منظم او حرکتونه په منظم ډول مخکې ځو نو موږ د روح هم تازه وي او د الله پاک هغه نورې فرضیې ته به هم آماده وي چې هغه ته جهاد وایي ځکه سړی که صحتمند وي جوړ وي هغه بیا جهاد هم ښه کولی شي په پای کې انجینر صاحب فرید سلطاني صاحب بایار صاحب ډاکټر صاحب خلیل سردار نابینا صاحب رحیمي صاحب ډګروال صاحب خان هاشمي صاحب مدرسه صاحب عزیزاده صاحب او ټول هغه کسان چې زما غږ اوري خپل سلامونه احترامات ته وړاندې کوم خوشحاله او کامیاب اوسئ عبدالله السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عبدالله استاد تشکری میکنیم از پیام‌ها و نظریات نیکتان در مورد موضوع برنامه. بازم تماس میگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسیار خوش آمدین. زنده باشی، خوش رسانه شما رسیدیم و احترام جلوگانه به همکارای تکنیکی تانم. به نمایندگی از همکارانم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم خوش رسانه شما امروز موضوع شما سر ورزش چطور؟ بله، ورزش عامل صحتمندی ما. سعی که از دیدگاه اسلام شما گفتین از دیدگاه قرآن عظیم شان، از دیدگاه حدیث همچه بزرگای ما را ببینیم. سعی که یک جوانی که تندرست باشه نماز صحیح خوانده میتونه. بالکل دقیق. وقتی که تندرست باشه، چرا پیغمبر خدا صدا میگه ما جوان تندرست دوست دارم، خواب بردن دوست ندارم. آدمی که سست باشه نخیز عزیز. وقتی که ما وقتی بخوایم که اهمیتی که ورزش داره از دیدگاه اسلام بسته ما فکر که ما ورزش کنیم از امنیت قلبی نجات پیدا میکنیم، از سکته مغزی نجات پیدا میکنیم، صحت ما جور میباشه، کدر نفر خانه‌ها نمیکنیم، دویدون میبریم، به اخلاق میباشیم، به بسیار به پیشنی باز میباشیم. وقتی ما ورزش نکنیم خواب برده میباشیم، صبحی در نماز صبح هم خیسته نمیتونیم، کار خود رو پیش برده نمیتونیم، که یک نفر که به خود هم زده نمیتونیم. بالکل. نفر که ببینید در خانواده هستن ورزش شده نمیکنن، فکر کن دپرشن یا دارن، بله. کلسترول بالا یا دارن، دیگه چربی خون یا دارن، دیگه عصبی یا دارن. ببین اینی یا ورزش نمیکنن یا ببینید ورزششان زیاد میشن، اینی وقتی ورزششان زیاد شد یه به حمله قلبی مواجه میشن. ما وقتی که میگم از شما خانه تانما کدی برنامه گرفتین مردم یکمک دست و کار شما خودشان ورزش کنه خانه این چنین میتونه روزی که اما طفلک خود تا مکتب می خودش ببرن، مادر است یا پدر است یا تا مکتب ببرن پدر بزرد میکنه پای خود بیان. این نیست ورزشن. ما مثلا میشین در خانه ششتیم یازا میرید مریض هستم، خب مریض هستی یک تو ورزش میکنی نمیکنی و اولاده خود یاد بدین در جامعه هستم علما در مسجد که بدارن این طرفانه باشن زیادتر ایوازه که ما ورزش کنیم، روغن میخوریم، گوشت میخوریم، ازی میخوریم، حبوبات میخوریم، ازی میخوریم، ورزش درک ندارن. به وقت شما نمیگیره روز شما بخیر. خداوند یار مددگارت برادر از بیانات خوبتان. وقت که ورزش به خاطر صحتمندی ما شما بسیار مفید هست و هر یکی ما شما باید در زندگی خود ورزش داشته باشیم. وقت کافی داریم. عزیزان میتونن تماس داشته باشین 020 23 10 742 و همچنان 070 23 10 742 شماره تماس ماست. تماس میگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسیار خوش آمدی برادر، بفرما. خیر بخیر. ډیره مننه، تاسو هم ستړي مشي، وخت مو په خیر. خیر اوسه، مننه. ورور احمدي خبرې کوم د کوتل خیرخانې نه. یو هیله لرم، یو خواهش لرم تاسو نه، د هغه کسان چې د صلاح دپاره ډېر ملي کې چې د مولوي صاحب د شیخ صاحب مطمئن به خواهش کوم چې دا ترجمه یا 4 بجې به کېږي، که 4 بجې نه کېږي د ماښام نه وروسته حداقل یو 15 دقیقې یا 10 دقیقې وروسته کېږدي چې تاسو
شرکه شپږ جله کې شرکه کوي شپږ تر 7 بجې پورې. بله. او دا څه د مصرفي کې موږ کې خلکو دغه د خلک نه پاتې کېږي ترجمه. بالکل. ډیره مننه. بخیر سلامت باشین. تفسیر و ترجمه قرآن کریم به صدای شیخ صاحب مولا جان مطمئن از طرف صبح 6 تا 7 در رادیو صدای شریعت و همچنان تکرار آن 6 تا 7 شام از رادیو صدای شریعت نشر میشه. شما میتونین شنونده باشین. اگه شام نمیتونین از طرف صبح بشنوید. بسیار یک برنامه مفید و برنامه دینی و به درد بخور هست، قسمی که برادر ما تقاضا کردن. همین تماس هم میگیریم. روحان جان السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ستړي مشي، وخت مو په خیر. خطا ماشي، خوشحال اوسئ. زه حاجي محمد نذیر زاهد زاده یم. تاسو دواړو ته، تاسو راډیو کارکوونکو ته، عبدالله صاحب، رحیمي صاحب، سلطاني صاحب، قاري صاحب، مولوي صاحب، رامخیار صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته مې زړه په وایم چې السلام علیکم. زازه صاحب سلامونه ته. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خطا ماشي صاحب، خطا ماشي ورزش کې صاحب، ورزش کې صحت دی. ډیره مننه. او په صحت کې ښه ژوند دی صاحب. او صحتمند انسان خپل هدف ته رسېدای شي. بله. کله چې صحت یې ښه وي، د الله پاک عبادت په ښه سرعت سره کولی شي. د مور پلار خدمت کولی شي. که چېرې صحت یې ښه وي، د خپلې د ژوند ملګري سره په خوند او خوشحالۍ ژوند تېرولی شي. نو دا ټول ښه کارونه د روغ صحت په وخت کې کولی شي. او روغ صحت د ورزش څخه ترلاسه کولی شي. نو ګرانو، نو زه چې اوس دغه دویم ځای په درې ډوډۍ کې ناست یم، دا ما په خپلو لاسو جوړه کړې دی. او داسې وخت هم و چې د یو ډوډۍ نه تر لوګره پورې چې اخلم. نو اوس چې مریض شوم، دا کارونه نه شم کولی، صحت مې خراب شو. میوه پکې داسې دی چې د دریابونو لامبوزن وم. د دریابونو لامبوزن وم. اوس چې مریض شوم، د لستي اوبه مې وړي نه. بالکل. نو د درملو هر کار په روغ صحت کې باید د وخت نه استفاده وکړو. په هغه وخت چې موږ روغ وو او ځوانان. زازه صاحب ډیره مننه. خطا ماشي په مخ دې کور مو ودان. بخیر سلامت باشی. حاجی زازه صاحب از نظریات نیکت و تشکری خاص میکنیم از شما شنونده های عزیزی که شنونده بودین و به برنامه تون سهم گرفتین. با تشکری خاص از همکاران بخش تکنیک و پرودیسر برنامه. این بود برنامه امروزی. تا برنامه بعدی همه شما را به الله منان میسپاریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. والستير الله ربنا هو